السلام علیکم. دا یو ضروری او اهمه مسله ده. کله چې یو انسان مړ شي او هغه ته غسل ورکي، نو د هغې نه بعد به ته خپل غسل کې او کو نه کې. ډیره بهترینه او ډیره اهمه مسله ده. نو ټول ملګري دا بیان واوري او مخکې لازمي شیر کوي. وی دا خلک کوي چې مړی ولم بې نو بیا به لام بې. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د مړي د لامبولو نه بعد لامبل د مستحب طریقه ده او لازم نه دي. یو سړی راولګېد مړی ولامبو، نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولامبې، او که ویې نه لامبل نو ګناهګارېږي نه. دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده، دغه شان عبدالله بن عمر، عایشه رضی الله عنها، هغو ټولو دا فتوا ده. شیخ الباني رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دي چې غسل وکړي کوم سړی چې مړی ولامبوي. حدیث کی دا رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی، اور دا حدیث ابو داود رحم اللہ اور امام ترمذی، من غسل میتا فلیغتسل، چاچی مڑے ولامبو نو غسل دیو کی دی چې تاسو بزله کې خبر راغلی، الله علم که څوک ویښي دغه بزله کې به خبر راغلی. امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړی ولامبوي لامبي، نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دي؟ دوه روایتونه نور دي د هغې د لاسه. ځکه دا علم چې دی که نه د دې زده کول ګران کار دی، مګر دی چې د الله توفیق او د الله رحم او کرم وي. دا مسله داسې نه چې یو ځای کې دې وکتو، اوس ځان سره دې یعنې مثال چې تا سره په کور کې سنن ابي داود پروت دی، ترجمه یې ده او سم ورته خوشحاله رواج یې غوښتو به یې کېدلی چې وایي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله مړی ولامبوئ بیا به غسل کوئ، او بیا دې فتوې شروع کړئ. دغه ټول دي ګناهګار کړه کوم چې نه لامبي، او په هغه علماو دې فتوې ولګوي. پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډېر ګوري، نو هغې ورځ څه خبره روانه شوه د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی. نو هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړوي، نو دا دغه فتوا وي دا یهودی دی او نصرانی دی. بیا ما پوه کوو، نو ما ورته داسې ویل ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوی نه یې، ما ته وایي ستا نه به ښه پوهېږم. ته وایي په مولیانو دغه الفاظ وایي ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما څنګه؟ وایي د رسول صلی حدیث دی ورته وایي چې ما رسول څه وایي؟ رسول صلی چې د یهودو نصارو مخالفتو کې ګیرې یا سرې کوي یا زیړې کوي. مای نور وی نور څه او د رسول حدیث دی. مای نور وی نور څه او د رسول حدیث دی. مای نورې خبرې مشتي کنه، ته جاهل خو نه پوهېږي کنه. بیا مو دغه حدیثونه واورول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې دغه په ګیره کې بعض ویښته سپینو، صحابه کرامو ټولو به ګیرې نه سرې کولې نه به یې زیړولې، ډېر پکې داسې وي چې د هغوی ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول ارسه چې را جمع کې مسله دا راووته چې زیړول سپینول زیړول سره کول ښه طریقه ده، خو که څوک یې ونه کړي نه ګناهګارېږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خو شتي، خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث دی امام حاکم رحمه الله راوړی، عبدالله بن عباس رحمه وایي، عبدالله بن عباس وایي تاسو چې کله مړی ولامبوئ نو بیا د هغې د لامبولو د لاسه په تاسو باندې غسل نه لازمېږي. فإن میتکم لیس بنجس، دا مړی څه پلید خو نه چې تاسو لامبئ. دویم حدیث عبدالله بن عمر دی، امام دارقطني رحمه الله راوړی، وایي موږ به د رسول صلی په زمانه کې مړي لامبول، فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، نو چا به بیا ولامبل او چا به ونه لامبل. نو دا حدیثونه چې را جمع کې نتیجه دا راووته چې لامبل غوره دي، خو که څوک ونه لامبي نه ګناهګارېږي نه. والله اعلم. دا د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، دا بیان لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.